ستړي مشئ. دا د ژوند لارې پودکاسټونو نوبتي خپرونه ده چې نن یې موضوع د افغانستان په تاریخي جغرافیه کې د ښاري تمدن تګلوری دی. لرغوني شواهد د دغه تمدن پیل له میلاد نه د مخه بولي، خو لومړني ښارونه څنګه جوړېدل او دا بهیر تر هغو چې موږ ته راورسېده له کومو پړاوونو تیر شوی دی. میزبان شما باز هم به روال برنامه‌های گذشته من داود جنبش هستم. همه‌تان خوش کلیپسیز. د ژوند لارې دې لړۍ نوښتګر او ویناوال د پخوا په څیر ولسمشر محمد اشرف غني دی. نو استاده د تل په څیر د اوریدونکو لخوا او د ځان لخوا درناوي او هرکلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه تاسو نه او ټول اوریدونکو نه. تاوده سلامونه مې او احترامات مې ټول خویندو ورونو ته، ټول افغانانو ته هر چیرې چې دي. ډیره مننه استاد. دا بحثم پراخ دی او وګورو چې کوم ځای ته یې رسولی شو. نو په دې پیل کې غواړم د تاریخ له پیله یې را پیل کړو. ښار ته ولې اړتیا رامنځته کېږي په مجموع کې او زموږ دې تمدني حوزه کې ودانول په کومو معیارونو اول کې را پیل شوي وو؟ ښارونه تر ډیره حده پورې له یو خوا نه تجارت سره تړلي دي او له بلې خوا نه د کرهنې او مالدارۍ سره. تجارت سره ځکه چې پخوا یو انځور و چې کوچیان یا کوچیاني دولتونه ممکن نه وو، مګر اوس په واضح توګه معلومه سوې چې د آسیا او اروپا په زړه کې چې ډېرتره برخه مرکزي آسیا یا مرکزي اروپا آسیا بلل کېږي، شاید په حدود د 1000 کاله یا ډېرتر کوچنۍ امپراتورګانې وې او دوی ډېر پراخ تجارت منځته راوړ او دې سره دومه مرحله کې د کرهنې موجودیت تر 10,000 کاله یا دا راځي، ځکه بې له کرهنې نه د ښارو موجودیت امکان نه لري. اما څنګه دا مه هېروئ چې تر 19مې پیړۍ پورې او ځینې ځایو کې تر 20مې پیړۍ پورې مواصلات عمدتاً د اوښ یا د نورو حیواناتو لخوا لکه خرو او اسانو او دې لخوا کېده. د اساساتو له نظر نه لومړی خبره اوبه دي. ټول عمده ښارونه په سیندونو باندې تړلي دي، ځکه هم د څښاک اوبه، هم ښارو ته اوبه ورکول، هم د کرهنې او هم د مالدارۍ دې دپاره دا ډیره ضروري ده. دوم که وګورئ مخصوصا د برونز د عصر نه پس معادن دي. یوه ډیره برخه یې تاریخي ښارونه معادنو سره ډیر واضح ارتباط لري. اما هغه شی چې اکثره خلک هېر کړي دي ورشوګانې دي، ځکه وخت چې خاصتا وګورئ چې سپاره اساکر پیدا سول چې په اسانو باندې ګرځېدل، دا ټول یوه ډیره پراخه مالداري ساحه غواړي. بله برخه ساختماني مواد دي، ځکه دا ښارونه ټول بدل سول په هغه ښارونو باندې چې ستر دیوالونه یې درلودل او بیا قصرونه او معابد دا یې درلودل. نو په سلسله کې دا وګورئ دا لکه یو توق غونده ده چې د ښارونو ارتباط یو بل سره برابریږي او یو ښار ته په یوازې توګه نه سیلیدی. ځینې ستر ښارونه دي چې جوړیږي، اما دا بې له دې نه چې په یو بل باندې وتړل سي د دې درک نه سي کوی. بله، ما داسې ګونګه غوندې وویله چې 100,000 کاله له میلاد نه مخکې دغه ښاري تمدن پیلېږي. دقیق یې ویلی شو چې مثلا 100,000 کاله وړاندې به وي. له بدې مرغې نه بلخ کې چې باید کیندنې وسي یا باقي شمال د افغانستان کې یا سیستان کې تر اوسه پورې هغه کیندنې نه دي سوي چې په دقت باندې دا ځای تعیین کړو، مګر په عمومي توګه 4,000 کالو ته لیدلی سو چې د 4,000 کالو په شاوخوا کې 3,000 او 4,000 کالو په شاوخوا کې یې ښاري مدنیت منځته راغلی.
نو په دې حساب کله چې موږ وایو چې 15000 کلن تاریخ د ښاري تمدن نه پیلوي انسانان خو حتما پخوانه و. په دې به وروسته بحث کې ځای تم شو. در اینجا میخواستم بپرسم که شما به صورت کل شرایط عمومی را مطرح کردین که روی چی اساس شهرها را میخواستن ایجاد بکنن، از روی کدام معیارها. آیا شرایط حداقلی هم وجود داشت که اگر تکمیل نمیشد از ایجاد و بنا کردن شهر صرف نظر میشد؟ بله، نقطه اول آبیاری است. موجودیت آب یک معیار تعیین میکنه. در پهلوی از آب ضرورت به انجینری داشت، چون مدیریت آب در افغانستان سابقه بسیار قدیم داره و خوشبختانه آثار وجود داره که نشان بده که سلسله آبیاری و تنظیم آب هزارها سال سابقه داره. نقطه دوم از موجودیت غذاست و غذا را باید با شرایط ترانسپورت ببینیم. از این جهت به صورت عموم ساحه یک دایره ابتدایی 20 کیلومتری، دایره دومی 40 تا 60 کیلومتری، در صورتی که کوههای بزرگ مطرح نباشه. سوم پروتئین است که مواد عمده است و در این بخش موجودیت مرتها و چراگاه‌های ما نهایت عمده است. از این جهت اکثریت شهرهای عمده ما چمنهای بزرگ دور و پیش خود داشتن. و نقطه چهارم از راههای تجارتی است. وقتی که تجارت بین القاره‌ای وجود داشت و در اوج خود بود، شهرهای ما بزرگ میشه و وقتی که تجارت ضعیف میشه یا قطع میشه، شهرهای ما کوچک میشه. و از طرف دیگه اهمیت حکومتداری است، چون این شهرها از هم فاصله داشتن، امپراتوری بزرگ به وجود میه، اما در عین حال سلطنت‌های کوچک وجود داشته می باشه و نوع ارتباط از اینا، آیا نوع این روابط حسن است و صلح‌آمیز است یا جنگ‌آمیز است. ابعاد مختلف از این تاریخ در حال روشن شدن است. در قسمت زبان‌ها اطلاعات ما ضعیف است هنوز، چون بدبختانه طرز تاریخ نویسی را در آخر قرن 19 و قرن 20 به قسم ساختن در بعض جا که عبارات را استفاده میکردن که با شرایط چند هزار سال پیش مرتبط نیست، اما ضرورت واضح است که ما ببینیم که در یک حوزه بزرگ تمدنی حضور داشتیم که تمدن‌های مختلف با هم در اختلاط و ارتباط بودن و شهرهای ما مثل زیورز که در یک گلوبند بسیار عظیم با هم ارتباط دارن و نوع از ارتباطات باید در هر مرحله تاریخی به صورت مشخص بفهم که انشالله همی کارم میکنیم. و در اینجا کوتاه میخواستم بفهمم که آیا می مشخصات را که شما برای ساختن شهر ذکر کردین تا پایان به می شکل ماند یا تغییرات حتما در پیش آمده وقتی که بشر پیشرفت کرده؟ تغییرات زیاد آمده، اما فراموش نکنین که اوج ثروت منطقه که ما در حضور داریم در قلب آسیا پیش از حمله چنگیزخان بود و تنها حمله چنگیزخان نبود، در عین حال وبایی که آمد به نام وبای سیاه یاد میشه، ساحه بزرگ تمدن اسلامی را بسیار سخت متاثر ساخت. از این جهت قرن 14 و 15 را گرفت که ما دوباره با پا ایستاد شدیم، اما بعد از او تغییر راههای تجارتی ما را با فتور، یک دوره فتور بزرگ مواجه کرد. بنابراین نقطه عظیم تغییر پس در قرن 20 میه که راههای مواصلاتی و وسایط رفت و آمد تغییر میکنه. تشکیل مارکت ملی بدون وسایل عمده ترانسپورتی غیر ممکن بود و اون مارکت تنها در ختم دهه 1950 و وسط دهه 1960 در حال تحکیم بود که بعد از او مشکلات جدی ما دوباره ما را با مشکل برآمد. از این خاطر در شروع قرن 21 هر شهر افغانستان در حقیقت قمر یک کشور همسایه شده بود، عوض از اینکه با شهرهای دیگه افغانستان ارتباط داشته. از این خاطر تاریخ ما همیشه در نوسان بوده. پیشرفت سریع داشتیم در بعض موارد، اما بدبختانه فتور دوامدار تکراری بوده.
بیا هم که د تاریخ برخه کې یوه پوښتنه بله وکړم، بیا به تیر شو نورو موضوعاتو ته. تاسو ویل چې د ښار جوړونې لپاره ځینې معیارونه اوبه وې، مثلا سیندونه، د استحکام امکانات یې وو، لارې وې سوداګریز. که دا شیان مهم وو، مثلا په داسې ځایونو لکه غور کې چې موږ یوه بشپړه امپراتوري پکې درلوده، د ښارونو د جوړولو منطق په څه ولاړ و؟ غرنۍ سیمه غور مه هېروئ، غور یو عمده تجارتي لار باندې وه، ځکه هرات د دوه لویو لارو مرکز و. یو د ورېښم لاره چې له چین و مرکزي آسیا نه راتله، بل لاره چې تر بغداد و اناتولیا و دې پورې رسېدله. دا لاره له بامیان و غور نه تېرېدله. یو لاره بادغیس وه، بله لاره بامیان و غور. او دې ساحې کې که وګورئ، یوازې غور نه ده، بامیان هم یو لوی دولت و، مخصوصا بودایي دوران کې چې ورباندې د چینایي ځایونو اثر لرو. او د هغه په څنګ کې د دې دواړو لارو په امتداد کې هم د بادغیس خوا هم د بامیان و غور لخوا عمده کلاګانې دي، عمده قصرونه وو. او ځینې ځایونه دي، د مثال په توګه یو ځای ده کرخ د هرات کې چې ارملیک نومیږي، او ارملیک په یو غره باندې ده، ورغړ ده، یو کوتل ده، او منځ کې چینې وې چې لوی آثار پکې پراته وو، او د انګلستان هیات څو میاشتې هلته پروت وو. دا مه هېروئ چې په اوسط توګه یوه قافله یا کاروانونه 60 کیلومتر نه په ورځ کې ډېرتر نه تلل. یعنې پس له 60 کیلومتر نه باید تاسو شپه کړې وای. او که په ډېر چټکي تلل، په چاپارې چې ورته ویلې چې د مغولانو ایجاد که او بیا نور امپراتوریانو دوام ورکړه، شاید 80 کیلومترو ته رسېدلي وای. ښارونه او واړه ښارونه او کلاګانې و دا په دې حساب وګورئ چې دوی دوامدار د تجارتي نظر نه په ارتباط کې وو. وقتی چې موټر سرک راځي او موټر راځي، هغه راشه درشه چې د قافلې نظر نه و هغه له منځه ځي. نو له دې نظر نه غور په دې لارو باندې پروت و او ارتباط درلود. یعنی غورم په تجارتي لاره باندې و، نو هغه معیار یې پوره کړی. مننه. اگر ما کتابای جغرافی مکتب خود درست به خاطر داشته باشم و شعرهای ما اشعارشان که بلخ بامی یاد کردن و اعراب در جغرافیای ما آمده بود که بلخ ام البلاد، مادر شهرها میگفتن، به این معنی که مادر باید اول باشه و بعد از او دیگه شهرها به وجود بیاد. آیا بلخ واقعا در حوزه تمدنی ما افغانها اولین شهر بود یا مادر شهرهای جهان بوده یا خیر؟ از نگاه تاریخ اسلامی، تفسیر طبری که یکی از اولین کتاب‌هایی است که در زبان دری در دولت سامانی ترجمه شد، بلخ ام البلاد یاد میکنه و منبعش ابوزید بلخی میگه. ابوزید بلخی یکی از بزرگترین علمای بغداد بود و در این اواخر توجه خاص با سر شده که نه تنها دکتر طب بود بلکه دکتر روحیات بود و کتاب را سر تداوی روحی نوشته کرده. ای از او آمده. قسمت دوم که به نام ام البلاد یاد شد، از نگاه ثروت ازی و بزرگی ازی بود. ای تنها به این معنی نبود که مادر است، بلکه به صورت مقایسوی ایره بسیار بزرگ یافتن و قابل تعجب بود. از نگاه مقایسه ازی با مصر، با چین، با هند، تمدن اروپا و مهمترین و خاصتا عراق است، ما به کاوش‌های فنی ضرورت داریم که انشالله تعالی روز پیدا خواهد شد که به صورت اساسی روشن شود. اما با دانش فعلی که داریم تنها گفته میتونیم که واقعا یکی از شهرهای بزرگ آسیای مرکزی و آسیا و اروپا بوده که در ادوار مختلف یادآوری شده، خاصتا فردوسی در زمان لهرس و سلسله ازی واضح است
که مرکز بزرگ امپراتوری بود و امپراتوری دیگه بعداً ذکر کرده میتونیم در این حضور داشته، اما به دقت شروع تاریخی هستی بدون کاوشای دقیق معلوم کردن حدس است. شهر مثلا در یک نقطه اساس میگذاشتن، یو ښار به یې جوړ که، حدود به یې ورته وټاکل، یو چا مثلا هر څوک چې مؤسس و، بیا دا څنګه پراخېده؟ دا ټول ښارونه تر حده پورې چې معلومات راځي په نقشې باندې جوړ شوي دي. یو مثال درکو چې معلوم سی د دې سابقه، وقتی چې خلیفه منصور د عباسی د بغداد اساسی کې خود نقشه خالد برمکی ورته جوړه کړه. په ځمکې کې نقشه جوړه کړله، تیل یې واچول چې دا وسوځي او بیا یې په خطکشي و دې کې ورته معلومه کړه چې خلیفه پوه سي چې دا نقشه څه ده. نو دا ټول ښارونو نقشې درلودې، دیوالونه په ډیر منظم توګه جوړ شوي وو او بیا منځ د ښارو کې حدود واضح وو. خاصتا اسلامي دوره کې 4 ضلع یې درلودل چې 4 عمده سړکونه به وو چې مرکز کې سره یو ټولېدل او هغه ته یې چارسو ویلې. دا نقشه موږ بار بار ګورو، اما دا د نفوس په تعداد باندې ارتباط لري. وقتی چې ښارونه په ابتدا کې پیلېږي پراخ دي، یعنی نفوس کم ده، ساحه پراخه ده. دوم په یاد ولرئ د افغانستان ټول ښارونو باغونه یې درلودل، هم سلطنتي باغونه یې درلودل یا دولتي باغونه، او هم د لویو منصبدارانو، د لوی تاجرانو او مالدارانو لوی باغونه یې درلودل. او دغه ساحه بیا پراخیږي له ښار نه د باندې. یعنی ټول دورو کې چې وګورئ د باغو یادونه ده او د باغ کلمه ډیره پراخه ده او د باغ جوړونې ترتیب، خاصتا په آخر کې موږ بابر سره یې ګورو چې د افغانستان یو څه عمده باغونه یې جوړ کړل، مګر په همین حال کې احمدشاه بابا، تیمورشاه، زمانشاه او نورو جوړ کړي دي. وقتی چې نفوس ډیریږي دا وځي له ښاره د ښار په څنګ کې، له بلې خوانه د ښارو یوه سلسله ایجادیږي. که شمال د افغانستان ته وګورئ دا ښارونه په زنځیري توګه یو بل سره ارتباط لري او عمده عامل د دې د پیسو ده. وقتی چې پیسې راځي او تجارت توسعه مومي، ورسره هم ښارونه ډیریږي او هم د ښارونو وسط حدود په دې باندې رسیږي چې خلکو ته څنګه ډوډۍ ورکړي. یو ښار چې 50 یا 100 زره نفرو ته رسیږي په ډیرو تاریخي مراحلو کې یو ډیر لوی ښار او هغه مرحلې ته څومره رسیدلی دي باید دقیق هم تاریخي ابعاد ته وګورو او هم جغرافیایي او د نفوس د ساتنې لپاره. موږ په پوهنتون کې یو استاد درلود، هندی و، شیروستاوا نومېده، د لرغونپوهنې درس یې راکاوه. تقریبا که هم موږ ژورنالیزم لوسته، خو په هر سمستر کې موږ د لرغونپوهنې یو مضمون درلوده. د هغه یوه خبره که مې دقیقه ورسره په زړه شي دا وه چې افغانستان د تمدنونو یو کلیکسیون دی، د هرې دورې یوه بېلګه پکې لیدلی شو. غوښتل مې دلته همدې بحث کې تم شو چې موږ تر هغو چې دغه معاصر پړاو ته راځو، حتما له بېلابېلو دورو نه تېر شوي یو، چې اورېدونکو ته توضیح کړو کومې دورې وې او څه تاثیر یې پرېښی دی په ښارونو باندې. بالکل تاسو استاد سمه خبره وایي. د همدې دپاره وه چې ما د آسیا د څلور لارې کلمه ژوندۍ کړله، ځکه چې افغانستان یو محدود تمدن باندې د تاریخ په پړاو کې نه ده تړل شوی. همیشه موږ د راشه درشه د خلکو د ولسونو د ارتباطونو د تجارت، ادیانو، مذاهبو، د مختلفو ولسونو ژبو د مرکز و. نو له هغه نظر نه لومړۍ برخه شاید اوستایي دوره ای چې د اوستا کتاب منځته راغی او سرودونه او دا راغلل. دې باندې مختلف بحثونه دي چې د بدخشان کې و یا نورو ځایو کې، مګر هغه شی چې اوس معلوم شوی کوچني امپراتوریګانې دي چې مخکې له دې نه چې زردشتي دین راغی او زردشتي تمدن منځته راغی، کوم کوچني تمدن نه و او دې برخې کې څومره موږ
ښاري تمدن خاصتا بلخ کې او پس له هغه نه سیستان کې، هرات کې او نورو ځایو کې او د کابل د سیند په حوزې کې، د هلمند په سیند په حوزې کې، دا اساساً باید د افغانستان هر 15 د سیندونو حوزو ته وګورئ او په دې اساس باندې یو خاص نقشې باید جوړې سي چې کوم د سیند حوزه په کوم تمدني مرحله کې مرکز و یا یو د سلسلې د دې ځایونه و. نو اوله دوره زردشتي ده چې دې باندې مختلف روایتونه دي چې زردشت په بلخ کې ووژل سو د حملې په اساس باندې له عرس سره یو ځای، اما هغه شی چې معلوم ده ورباندې موافقت ده چې د زردشتي دین یو واحد خدای باندې عقیده درلوده او منځونه یې کول او منځونه یې 15 وخت په ورځ کول او د دې دین حدود واضح نه دي اما آثار واضح دي او په دوه دورې کې، په اول دورې کې چې کیانی دوره او بلخ باندې مرکزیت لري او دوم پس د اسکندر له حملې نه دازي د ساساني امپراتوري رسمي مذهب ګرځي. یموک دومه دوره یونانی دورم ده او په یونانی دورې کې خاصتا د خانم خار په تخار کې یو عظیم مرکز ده او له بل خوانه اسکندر یو ښار په قندار کې جوړ کړی، هرات کې هم داسته او خاصتا بګرام و کاپیسا کې او شاید د کابل د کلا اساسی، اما شی چې واضح ده 200 کالو دپاره موږ یو یونانی باختری تمدن درلود، پس له هغه نه د کوشان تمدن ده، یفتلی تمدن هم ده، دا ټول په بودایی دورې پورې تړل کېږي. اوله مرحله کې او کنشکا خاصتا له یو خوانه او اشوکا له بلې خوانه او د کنشکا مرکز بغلان و پروان و کاپیسا و اشوکا معلوم دار له هند نه راغی او تر قندار پورې ورسید. د مختلفو ادیانو په شمول د یهودانو چې بامیان و غور کې ځینې کتابونه پیدا شوي دي چې مطلق نادر دي او ورباندې په امریکا کې کار شوی. مسیحي مذهب په هرات کې او نورو ځایو کې موجودیت درلود، اما په اساسي توګه پس له هغه نه د اسلام مبین دین ده چې موږ د اسلامي تمدن دوره پیلوي او په هغې کې بیا نور مختلف طبقه بندی باندې راځو. 4 کاتگوری تقسیم کنیم که بحث ما آسانتر شود: تمدن زردشتی، تمدن یونان و باختری، تمدن بودایی و بعد از او تمدن اسلامی. چرا زردشتیان ما، شما اشاره داشتن که در بلخ مرکزیت داشتن، چرا بلخ به عنوان مرکز خود تعیین کردن؟ بیشتر خدمتتان عرض کردم وضاحت نداریم راجع به ای که به صورت دقیق زردشت چی وقت زندگی کرد. 1000 سال تا 2000 سال ما بین تخمینا فرق وجود داره، اما چیزی که وضاحت داره بلخ قبل از حمله اسکندر عظمتش، نوع ارتباطش و مرکزیتش در ارتباط برای ابریشم واضح است و قابل شک نیست. در اینجا متاسفانه تبعیضای از نگاه تاریخ نویسا وجود داشته، همچنین از نگاه بعضی باستانشناسا که مدنیت از آسیای مرکزی جدا کردن، زیادتر ایره به یک مفهوم ایران که ایران در فردوسی مفهوم پارس نداره، پارس جداست، اما او بحث که من نمیخوام داخل از شما چون نهایت پر از استراب است. نقطه کلیدی نوع ارتباط است، ایواز از این که سر جدایی صحبت کنیم بعد سر نوع ارتباطات صحبت شد. چرا این تمدن با افول رفت؟ 2 عامل عمده. از یک طرف حمله اسکندر بود که از نگاه نظامی امپراتوری هخامنشی را ختم کرد و اساس امپراتوری یونانی باختری در اینجا به وجود میاد. اما دوم دین بودایی است که به سرعت انکشاف پیدا کرد و خاصتا در این بخش تمدن گندارا که ساحه عمده خیبر پختونخوا و حوزه دریای کابل و این میرسد تا قندار فرامینه که از اشوکا به سنگ حک شده وجود داره و احتمال قوی
یکی از مراکز بزرگ در قندهار در پنجوایی بود، نه در شهر فعلی قندهار. و بعد از این اوج زیر در قرن 6 میلادی ما در بامیان میبینیم و مجسمه‌های بزرگ بامیان، اما در عین حال معبد سجاوند است، عینک است، در لوگر، غزنی است، پکتیا، تمام از این ساحات و خاصتا پروان و کاپیسا و اینا که بغلان و کاپیسا دو مرکز بزرگ از این میشه. دوره دوم چون هنوز تثبیت واضح وجود نداره که در دوره ساسانیا کدام ولایت ها دین زردشتی را دوباره قبول کرده بودن یا نکرده بودن. چون وقتی که به دوره اسلامی میرسیم بعد از سقوط دوره ساسانی، طور مثال به صورت واضح میدانیم که خاندان برمکی در این وقت از مذهب بودایی به اسلام مشرف شدن، نه از مذهب زردشتی. این ابعاد است که باید در آینده روشن شود. و یکی از خصوصیات مذهب بودایی بود که هر تعمیر مذهبی را که اینا می ساختن که به نام استوپا یاد میشه، در عین حال یک مرکز تجارتی بود، چون استوپا تجارا را قرض میدادن. مذهب بودایی در چین تا کوریا تا تایلند تا سریلانکا و بالاخره تا اندونزیا با وسیله تاجرها انکشاف داده شد، نه به زور شمشیر یا اینا. بنان ابعاد فکری و ابعاد تجارتی با هم میه و یک سلسله خاص ایجاد میشه که مشابهت با سلسله مذهب عیسوی در ایجاد کاهنا و سلسله خاص شبکه‌ای خاص مذهبی در مذهب عیسوی در اروپا و بعداً طرق صوفیه ما در دین مبین اسلام است که مشابهت‌های ساختاری داره، نه یکی زیر تاثیر دیگه بوده باشه، اما از نگاه مشابهت‌های فکری در اینجا مشابهت‌های مقایسه‌ای وجود داره که کمک میکنه که ما درک کنیم چرا مذهب بودایی به سرعت انکشاف کرد. بلخ د زردشتیانو د مرکز په توګه موږ پیژنو، معمولا د عربو نه د ام البلاد نوم ورته پاتې دی. دا یوازینی ښار باید شمال کې نه وي، نور ښارونه مو درلودل مشهور دي؟ او بالکل شمال ته تا عربانو د زر ښارو لقب ورکړ او د ښارونه پراخ او کوګوري دا برته په سیندونو باندې ارتباط لري. تخار، بغلان، قندوز، سمنگان لیو خانه او لبل خانه فاریاب، جوزجان، سرپول دا ټول اوبه لري. نور شرایط میتویلی دا ټول آماده دي تر بدخشان پورې، تر فیض آباد پورې. دا ځینې معلومات هم سته چې چینایی زایرین چې د بودایی مذهب د زده کړې دپاره راتلل د واخان لار نه راغلل، اما عمده لاره کلفت وه. ترمز یو عمده ځای و چې اوس د حیرتان ورباندې تړلی، اما د آمو سیند نه باید تیر سوي وای. شمال یو وسیع سلسله ده او 18 19 پیړۍ کې که وګورئ شمال کې متحرک بازارونه وو. دا ځینې ځایونه چې نومونه یې د مثال په توګه چهارشنبه یا دوشنبه یا دادي، دا د بازار ورځې وي او دا داسې عیار سوي وو چې ځای به ثابت و، مګر تجاران به له یو ښار نه بل ښار ته تلل. او موږ د شمالي سرحد د تعیین په دوران کې انګریزان له یو کال نه ډېر تیر کړل چې دا سرحد وټاکي. هره برخه نه چې دوی تیریږي د لویو ښارونو آثار دي او په عین ترتیب باندې که سیستان ته وګورو، د سیستان تمدن یو ډېر اوچت تمدن و، ډېر جالبه ده. وقتی چې عربان راغلل د هلمند د سیند په طول کې سلها قصرونه ودا او دا د غزنوي دوران کې دوام وکړ. نو مختلف حدود ته باید وګورئ ځکه سیستان پس د امیر تیمور له دوران نه حاشیې ته لاړ او یوازې خلک قندهار و هرات ته ګوري، اما سیستان کې هم فراه هم نیمروز خاصو او رستم په ټول شاهنامې کې په نامه د رستم د زابلي یادېږي. زابل یو نوم، نیمروز بل نوم او دا وسیع ولایتونه وو او تاریخ د سیستان په ډېر واضح توګه د دې تشریحات ورکوي. د هغه نظر نه ما نتیجه ګیري برته چې معاصر برخې ته لاړ سو، د زر ښارو ایجادول په افغانستان کې
که موږ برته خپل تمدني حیثیت د آسیا د زړه په حیث لاسته راوړو، نه یوازې امکان پذیره ده، ډېر په اسانه توګه او په ډېره منظمه توګه انشاءالله تعالی به په سر رسیدلی است. تشکر. سوال ما در مورد حوزه تمدنی سیستان بود، بس طور مختصر پاسخ یافت، ولی برگردم دوباره به شمال افغانستان به مسئله 1000 شهر که گفتن اعراب یادآوری کرده بود و شاید همه قدر شهرها در اون منطقه وجود داشته و اگر میخواهیم عظمت تاریخی خود احیا کنیم، افغانستان میتونه دوباره دارای 1000 شهر شود. در اون زمانهای قدیم رابطه بین شهرها چگونه برقرار میشد؟ مثلا چی چیزی اینا را به هم پیوند میداد؟ سوال بسیار مهم است. یک نوع ارتباط ازدواجا بوده. ازدواجای بین شهری در ساحه تمدنی ما تاریخ بسیار وسیع داره. نوع دوم از ارتباطات تجاری بود. تجارای ما همیشه در حرکت بودن، مخصوصا در ایجاد بانکداری و ارتباط پولی. هر شهر مراکز خاص خود داشت و سرایهای بسیار بزرگ در تمام از شهرها وجود داشت. قسمت سوم مناسبات دینی است. هر مذهب عمده که ببینین متون مورد بحث بود، یا به صورت شفاهی قسمت زیاد از این پس در اوستا و اینا بدل شده، یا به صورت انتقاد متون که دوره بودایی خاصتا دی مشخص است. در دوره یونان باختری ما در آی خانم طور مثال یک اکادمی واضح مثل اکادمی یونان وجود داشت که ارسطو و افلاطون و غیره در این تدریس میشد و کتیبایی که وجود داره هم به زبان یونانی است هم به زبان خروشتی و همچنین در قندار کتیبه آشوکا حتی به زبان یونانی بود. زبان یکی از نقاط دیگه است که در این مطرح میشه و در قسمت زبان باید نهایت دقیق باشیم که انسان زبان یاد میگیره و در حین حال زبان فراموش میکنه. زبان باید با قوم و هویت قومی بسته نکنه. یک نوع ارتباطی است. هویت همیشه در تغییر بوده و نوع ارتباطات است. قسمت دیگه ارتباطات است اینا سیاسی است. به این معنی که آیا امپراتوری بوده به مفهوم شاهنشاه یعنی شاه شاهان و مفهوم ازی به صورت واضحی است که شاههای کوچک قبول میکنه. آیا ای از یک خاندان من یا ای که هر کدام ازی جداست و نوع استقلال نسبی دارن. بود دیگه ازی نظامی است. آیا شهرهای کوچک در تحت سلطه نظامی شهر بزرگ یا پایتخت است یا پایتخت‌های متعدد وجود داره. یک نکته از نگاه پایتخت‌های متعدد ببینین. هر امپراتوری که هر دولتی که تشکیل میشد و تعداد عسکرش زیاد میشد، خاصتا در شرایط زمستان، سوال دهی بود یا تابستان که غذای کافی بر از اینا وجود داره یا نه. و آسانترین راهی بود که عسکر انتقال کنین به جایی که غذاست، نه که غذا رو انتقال بدین به جایی که عسکر است. بنابراین اکثر از این امپراتوری پایتخت‌های متعدد داشتن، مثل که کنشکا از یک طرف در بغلان می بود و از طرف دیگه در بگرام و کاپیسا. و از نگاه فرهنگی است که دوباره به نقطه ارتباط می که اوضاع تمدنی است. طور مثال از بلخ ارتباطات عظیم تجارتی با چین وجود داشت. لعل بدخشان مخصوصا معلوم دار لاجورد بدخشان 5000 سال پیش در کتیبا و در سرودای بابل و شهرهای بزرگ دیگه بین نهرین و مصر رسیده. قلعه عبدالله یا برج عبدالله در پروان در بگرام فعلی افریاتی که در انجام شد، یک اتاق کشف شد که در او یک خزینه بود و میفهمین که ارتباطاتش تا کجا بود، تا کوریا. سوال دیگه که در موجود است که اساکر از کجا بود، به چی رقم ترتیب میشدن. بنابراین یک سلسله نیست، طرق ارتباطی وسیع و نظر به این تعلق داره که جمع شدن و وسیله ارتباطات عمیق‌تر میشدن
یا باز دفعه بحران میامد و یکی از نقاط کلیدی بحران معلومدار سرازی است که جانشینی همیشه بحران ایجاد کرد و بدبختانه فردوسی هم که ببینین بارها نه تنها سر رقابت بین برادرها صحبت کرده، روابط پدر و پسر یک چیز دوامدار است که مشکلات ایجاد کرده. دغه روابط چې تاسو یاد کړئ چې ان تر کوریا او چین دغه تر بین النهرین پورې چې لویه تمدني سیمه ده، دا روابط حتما یعنی د ټینګېدو یوه مهمه وسیله باید د ورېښمو لار وي. د ورېښمو لار باندې که لږ وغږېږو ولې دغه نوم ورته وټاکل شو؟ دې کې خو مثلا یاقوت بتله، زر بتله، نور بتله، ولې ورته د ورېښمو لار وویل شو؟ د ورېښم لارې نوم یو آلماني تاریخ پوه کېښود. خلکو دې ته ورېښم نه ویلې، لارې یعنی دا لرغونی نوم نه دی، وروسته یې دا لرغونی نوم نه ده. دا په 19مې پیړۍ کې راغی او ځکه چې واقعا له یو خوا د ورېښم تجارت یو لوی تجارت و، اما له بلې خوا نه نور ابعاد یې تر شا لاندې راوړل. لاجورد لاره ورته ښودلی سو، د رنګ لاره ورته ویلی سو. رنګو ته که وګورئ اوس سړی ته ډېر ساده ښکاري، اما تر 19مې پیړۍ پورې چې کیمیا علم دې ته ورسېد چې رنګ په مصنوعي توګه ایجاد کړي. طبیعي رنګونه یو لوی تجارت و. د مثال په توګه آبي رنګ، نیلي، دا ټول له هند نه راته. یا ولې جګري رنګ ډېر کمیابه و، ځکه لوی مرکز د دې لبنان و او د روما په امپراتورونو دې ته چې وګورئ چې دا ټول دا اغوندي. هر برخه د دې یو عظیم تجارت و. ما دې باندې کار کړی و، لیکن دې بدبختانه د کتاب مسوده مې کابل کې ده. ورېښم په دې راغی، یو استاد د اندیانا پوهنتون کې بیکویت نومیږي، کریستوفر بیکویت. دغه سړي په دې تېرې لسیزې کې یو کتاب لیکلی په نامه د ورېښم د لارې امپراتوریګانې، او د دې خاصیت عجیب ده ځکه چې 15 یا 10 ژبو باندې په ډېر واضح توګه حاکمیت لري او اصلي متون په چینایي کې، په عربي کې، په ترکي کې، په نورو ژبو کې لوستی سي. لرغون پیژندنه واقعا ډېر سخت په بدلون کې ده او مثبت په توګه بدلون کې ده. اکثر تبعیضات چې مخکې وو په لرې کېدو کې دي. دا ښیي چې کوچني امپراتوري مخصوصا د ساکا په دوره کې چې موږ ساحاک کلمه شاید د دې میراثي سلها کاله وجود درلود او دوی په حرکت کې و. خاص پایتختونه یې نه درلودل، اما ډېر مرکزي منطقه د اروپا آسیا کې و او دوی د ورېښم لاره ایجاد کړل او ورېښم چین کې تولیدېدل. اما چین څه ته ضرورت درلود؟ چین اسانو ته ضرورت درلود او په اس باندې چې راسئ دغه یو ډېر عظیم تجارت و. د اقچه د مثال په توګه افغانستان کې زرها کاله د اسانو تجارت مرکز و. هند کې اسان ډېر کمیابه و. یوازې انګریزانو په 19مې پیړۍ کې په دې بریالي سوی چې اسان هلته وروځي. د برونز په دورې کې چې قبرونه یې پاتې دي، لکه د مثال په توګه د شبرغان د طلا تپې قبرونه، ګورئ چې دا خلک څومره زیوراتو سره دفن کېدل. او بله برخه یې چې له منځه تللي دوی کالي د ورېښم او دا بیا ورسېده تر روم دې پورې او د روم امپراتوري کې واردات د ورېښم یوه ډېره عمده برخه و چې پس له هغه نه بیا د ورېښم تولید په مدیترانیا کې لبنان و دې کې وینئ. اما بله خوا یې دا ده چې د ورېښم لاره یو وار نه ده منځته راغلې. د تاریخ په طول کې هم ډېره پراخه سوې ده او هم کمه سوې. کنشکا د مثال په توګه دې دپاره چې ځان د اوسني ایران نه خلاص کړي، لاره یې د سند له لارې نه خلاصه کړله سمندر ته. موږ تاریخ کې موږ د امپراتورانو ته یوازې د نظامي په برخه کتلي دي، اما نه د تجارتي په برخه کې. نو د ورېښم لار یوه له لارو نه ده او یو بل لیکوال ده چې فرانکوپن نومیږي، هغه هم
په یو بل طریقه راغلی چې د ورېښم لارې نه لاره، یعنی یوه لاره نه وه، متعددې لارې دي. او که په دې ترتیب راسي یو ډېر واضح نقشې برته جوړېدلی سي چې دې لارو کې څه په حرکت کې وو او دغه اما الهام وو دې دپاره چې کوریډورونه جوړ کړو. ځکه دا لارو ته باید وګورو، یوه لار نه ده، ډېرې لارې افغانستان کې ختمېدې. او یو مثال و موږ اسلامي دورې کې چې ټولې لارې بغداد ته ځي، نیمې لارې د دنیا بلخ و بګرام ته ځي. استاده مننه. هیله ده په دا اوس وخت کې که نیمې نه وي یوه لویه برخه د سوداګریزو لارو په وطن بیا راماتې شي چې خلک د دې په ځای چې په جګړو او وژنو فکر وکړي د ځان په هوسا کولو، د وطن په رغولو او ودانولو باندې فکر وکړي. بیرته تاریخ ته. د زردشتي تمدن دوره د اسکندر په برید سره پای ته رسیږي. که یو ځل نه وي نو ورو ورو پای ته ورسېده. دا بهیر څنګه راپیل شو، څنګه وشو دا کار؟ شمال د افغانستان کې ځای یوناني تمدن ونیو چې بالاخره بدلیږي په یوناني باختري تمدن کې. اوله دوره کې د اسکندر له مرګ نه پس فعلنی افغانستان او خاصتا شمال د افغانستان سوریه سره ارتباط پیدا کوي. او دا مه هیروئ چې څو سوه کالو کې پس له اسکندر نه اوسني ایران ساحې کې ملوک طوایفي راغله، اما اوسني افغانستان کې بالعکس یوناني دولت راغی څو سوه کالو دپاره او یو لوی تمدن راغی او یونانیان بودایی مذهب ومانه. دغه دورې کې د چې موږ خاصتا آی خانم ته باید وګورو. آی خانم له هغه ښارونه ده، مخکې مې تاسو ته عرض وکړ تخار کې یو لوی تپې کې و او دا مرحوم اعلیحضرت ظاهرشاه چې ښکار ته کشف کړ چې معبد و د اکادمي و د دې آثار یې ولیدل، دا لوی ستونونه و او بیا پس ته په قندوز و بغلان و دې کې راووتل. دغه ښار د 6,000 خلکو استادیوم یې درلود، اکادمي یې بېحد لویه وه، انجینري له نظر نه ټول د اوبو تنظیم د ښار منځ کې. دا په زړه پورې ده ځکه دا یوازینی ښار ده چې تر اوسه زه پوهېږم، ځکه چې عینک باندې کار روان و، نه پوهېږم نتیجې ته رسېدلی که نه، چې موږ یې درې بوده په مصنوعي توګه لیدلی سو، لکه چې یو موزیم ته لاړ سو برته ورته کتنه کولی سو. اوس یې څومره برخې پاتې دي د دغه ښار؟ آثار پاتې دي، کیندنې فرانسویانو په اول کې وکړلې، له بده مرغې دوام یې ونه کړ. او له بلې خوا نه بګرام کې یو انګریز و چې له اردو د انګریز نه تښتېدلی و او ډېر کاله یې دوست محمد خان سره تېر کړل او پس له لومړي جنګ نه برته لاړ. مسان نومېږي. مسان 10,000 سکې له بګرام نه ټول کړل چې اوس د برټش میوزیم یا موزیم د انګلستان سلطې لاندې دي. او همدارنګه ځینې برخه یې موږ طلاوې چې تجارانو پس د طلا تپې په ارتباط باندې ویستل هندوستان ته، هلته ونیول سول او بیا هم انګلستان ته وړل سوي دي. طلا تپه یوه برخه د دې ده چې آثار یې د ښې مرغه په نمایش باندې ایښودل سوي ټولې نړۍ کې او بېسارې مجموعه ده. اما له بدې مرغې نه اکثره برخه د طلا تپه پس د داود خان له نسکورېدو نه چور شول او یو عظیم بیداد چې موږ باندې سوی په دا 40 کالو کې موږ د لرغوني آثار پټول دي، له بودایي دورې نه نیولې نورو دورو کې. شورویانو یې وړل چې واضح یې کړو. 19مې پېړۍ نه پس دا شروع شول ځکه چې لومړي برخه کې موږ چارواکو کومه علاقه نه درلودله. د مثال په توګه د خیبر درې نه تر کابل، غزني، قنداره پورې او د خواته تر بامیانو بیا سمنګانو بلخ دې کې موږ د بودایي دورې آثار شیوکۍ یا دا ټولو کې وګورئ په عظیم توګه کابل کې 40 بودایي ستوپې موجودې وي. په قدر نه پیدو ځینې خلکو ویول. پس له هغه نه امان الله خان فرانسویانو سره قرارداد ورکړ او یوازې دوی ته اجازه ورکړه، نو په منظمه توګه راغلل. اما د داود خان د حکومت له سقوط نه دا چور شروع سو او دوام یې درلود او لام له بدې مرغې نه دوام لري. او په دې قدر باندې خلک نه پوهېږي.
ښې مرغې نه اوس بین المللي اصول راغلي دي چې برته یو ملت د خپل د تاریخي لرغونې آثارو د بیا غوښتلو تقاضا کولی سي او یو برخه د دوی موږ له خصوصي موزیمونو نه د امریکې نه برته په لاس کې کړل. اما اوس بیا هم دوی ادعا داده چې افغانستان کې امنیتي شرایط نشته او خپل لرغونې آثارو باندې علاقه نه لري، له هغه نظر نه قاچاقبرانو ته برته زمینه برابره شوې. اسکندر از خود چی را به جا گذاشته در مسئله تمدن شهری؟ وقتی که به هند میرفت در جریان راه آیا آثار شهری از اونا داریم؟ تاریخ اسکندر چند صد سال بعد از مرگش نوشته شده از طرف آریان، یک نویسنده رومی است. ادعا است که مثل که اسکندریه را گذاشت در مصر، اسکندریه های مختلف ایجاد کرد. هرات وجود داشت قبل از اینکه اسکندر بیاد. حاکم هرات هم مقابله کرد بارها، بنابراین که اسکندر اساس هرات گذاشته باشه، اگر شهر موازی به هرات ایجاد کرده باشه قابل غور است. اما غیر از او نام قندار یک قسمت زیاد مورخین به اسکندر مبدل میکنند. یک اسکندریه در قندار وجود داشت و از این جهت احتمال زیاد که پنجوایی یک مرکز عمده شهر تمدنی بوده باشه یا شهر فعلی قندار. در قسمت بگرام اساس به مراتب واضح‌تر معلوم میشه، اما خاصتا بگرام از عهد کنشکاست و همچنین کاپیسا. و اینجا فراموش نکنین که رای را که در دوره یونان باختری ما تعقیب میکردیم برای هند از رای تگاو و نجراو بود، نه از رای کابل. کلمه بگرام یک تعبیری است که شهر بود و بگرام‌های مختلف وجود داشته و بعد دیده شوید از سایه صلاحیت ما بالاتر است. در زبان شناسی سالهاست که تعقیب نکردیم. اما در شمال افغانستان قسم پیشتر خدمتتان عرض کردم چیز عمده که ماند آی خانم بود. در قندوز هم ستونا و اینای وجود داشت، اما تحقیقات وسیعی که باید صورت بگیرد تا بال صورت نگرفته و همچنین بالای سار بلخ به هزارها سال میره و چون تا به دقت هر مرحله دیده نشه تمام آثار دیده نمیتاریم. اما چیزی که واضح اسکندر از رای پنجشیر رفت و قبل از اینکه اسکندر از ایران بیایه وضاحت وجود داره که یک قسمت یونانی‌ها در دری پنجشیر وجود داشتن. از کوتل خاواکتیر شد و در اندرا هم آثار بود که تا سالهای پیش وجود داشت که چند تعمیر برای حفظ راه ساخته بود. اسکندر عادتش بود که اساس شهرها را میگذاشت، اما کدام شهر در دوران حیات خود در افغانستان و آسیای مرکزی به صورت تکمیلی دیده باشه با مراتب کمتر است، چون در هیچ جای اینقدر به صورت دوامدار ای بود و باش نداشت. اما حرکتش از رای کنر به باجاور و اینام تثبیت شده، چون از رای کنر و باجاور به طرف عباسین و اتک و در حال حرکت به پنجاب بود که بالاخره اسکرش طغیان کردن و پس رفتن. و رای برگشتش از رای بلوچستان بود که صدمات بسیار زیاد و نزدیک خودش رو تمام اساکرش تلف شده. سره له دې چې کېدای شي هماغسې چې تاسو وویل اسکندر دغسې یو اثر چې موږ په دقت سره وویل شو ښاري برخه کې نه دی پرېښی، اما له ده نه وروسته دغه کوم تمدن چې یونانیانو ادامه ورکړه او په افغانستان کې واکمني وکړله او تر موږ راورسېد، یو جلا مکتب دی، هم د زیوراتو د سنګار شیانو په برخه کې او هم د معمارۍ په برخه کې. دا دوره لنډه د تیرې دورې سره او د راتلونکي سره چې بودایي تمدن د څنګه مقایسه کولی شو له هنري او معماري پلوه؟ ډیره خاصه دوره ده او بل دا ده چې دا له بودایي دورې نه بیلولی نسی، ځکه یونان باختري پادشاهانو بودایي مذهب ومانه. منندر یو پادشاه و چې کابل کې یو مرکز او بل مرکز اوسنی راولپنډي و دې کې و. منندر نن په سریلانکا کې لویترین شخصیت ده، ځکه د سره مکالمې سوي دي چې د یو عادل پادشاه ځوابونو باندې انعکاس ورکړي. له بلې خوا نه دلته میروي چې موږ د بودایي دورې تمدن د مجسمو په جوړولو کې یو عظیم برخې ته ورسېد. دلته دام باید واضح کړم چې دا بوتان نه و. بودایي مذهب کې دا د بوتانو پرستش نه ده،
دوی یو مفکوره د روښنایي لري چې یو بودا دوی فکر کوي چې په آسمان کې ده او بل فیزیکي بودا ده او له بلې خوا نه دوی عقاید په دې کې دي چې هر مذهبي متخصص دی دوی باید د دې کوښښ وکړي چې په بودا باندې بودایي مرحلې ته ورسي. یعنی بودا تنها یو فرد نه ده، یو مرحله ده. او دغه مجسمې چې جوړې شولې چې عظیمترین نمونه یې معلومدار بامیان ده او له بلې خوا نه په سوات کې یو سلسله آثار ګوري چې بېساري دي چې کنر باجوړ سوات و دې سره ارتباط لري. دغه دوره واقعا یو بېساري دوره او له بلې خوا نه وخت چې دې ته ګوري خاصتا د لندن په موزیم کې دا ډېر په اسانه توګه درته ښکاره کېږي ځکه دوی د ټول نړۍ آثار یې راوړي. د بودا څېره بدلیږي، آثار یوناني کېږي او ډېرتر بدلیږي. نو دا یو بېساري دوره ده او په عین حال کې ښاري تمدن له ایجادولو نه یوازې بګرام دا نه دي، تکسیلات هم باید وګورو. اولین بودایي معبد شاید په تکسیلا کې جوړ شوی چې له هغه نه برته هندوستان خواته لاړ او د تکسیلا تمدن د ګندهارا تمدن دغه تمدن ده چې دا لویه ساحه د کابل د سیند د حوزې له یو خوا نه او له بلې خوا نه د شمال د افغانستان دا برابري او دلته دا مېروي چې دغه تمدنو چې زمینه د علومو د انکشاف راو د مثال په توګه د الجبر ده او اوسنی ننګرهار کې یو لوی فلسفي مکتب و چې دا همدا پروفیسور بکویت په واضح توګه تشریح کړی چې برته دا یونان ته څنګه ورسید او څه نوع ارتباطات د برخې کې له بده مرغه نه اروپایانو یونان په 19 او 20 پیړۍ کې بدل کړ د اروپا په مهد باندې دې په ځای چې وګوري چې یو لوی تمدني حوزه وه او دوی اول په حاشیه کې وو بیا په متن کې راغلل بیا په حاشیه کې لاړل. نو د هغه په لیکنې باندې له بدې مرغې نه د نړیوالې تمدن په حیث باندې تنها په 21 پیړۍ کې ده چې واقعا موږ له د اروپایي تعصبونه وتلي یو او اوس کولی شو چې دا ته په بګت وګورو. دا دوره ډېره مهمه ده د فکري نظر نه. وخت چې ارسطو په تخار کې درس ورکوي کېده نو فکر وکړئ چې بلخ کې دا څومره مهم بیا په تکسیلا کې په بګرام کې او نورو ځایو کې کنشکا لویترین کنفرانس د بودایي مذهب په باره کې په کشمیر کې وریو. نو د دې دورې تاثیر په مختلفو برخو کې ده ځکه دا یمو کوشاني دوره ده او یمو بله برخه د ارتباطات تر منګولیا او چین پورې ګوري ځکه بار دا موجونه راغلي دي. ترکی موج آخري موج دی و د فردوسی د تاثیر لاندې دا همیشه لیدل سوي دي د ایران او توران، اما ضرور ده چې یو نوی نظر په دې باندې وسي او د دې دورې اهمیت یموږ بیا اسلامي دورې ته او بل اوسني دورې ته د یو تمدني څلورلاري په حیث باندې په واضح توګه وګورو. ډیره مننه استاده. وخت په کتو به فکر کوم چې د ګندهارا په ډیر پیاوړي او ډیر شتمن فرهنګ او تمدن او دغه راز تکسیلا، باجوړ، خیبر، هده، مندیګک او دې باندې که وخت پات شو په دې باندې لږ تم شو په راتلونکي خپرونه کې له بده مرغه اوس په وخت نه نو راتلونکي خپرونه به د بودایي تمدن نه راپیل کوم داسې به پسې وغځوو اسلامي برخې ته. دا خپرونه به چې د افغانستان د تمدني تاریخ او د ښارونو د تمدن تاریخ په دې ځای بیا د لومړۍ برخه پای ته ورسوو. له خپل ګران میلمه ولسمشر محمد اشرف غني نه او تاسې نه ټولو نه مننه کوم. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. خدای مو سات. تل دې وي افغانستان. یا شسن افغانستان. زنده باد افغانستان.